بسم الله الرحمن الرحیم. سورة البقره له 91 نمبر آیت تر 96 نمبر آیت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا او چې کله قیل وویل سي لهم دوی ته آمینو ایمان راوړئ بما په هغه څه انزل الله چې نازل کړی الله. قالوا وای دوی نؤمنو ایمان راوړو بما په هغه څه انزل چې نازل سوی علینا پر موږ. ویکفرون او کفر کوي دوی بما په هغه څه وراءه چې پرته له دې دي، چې پرته له هغه دي. وهو الحق او حال دا چې هغه حق دی، مصدقا رښتیا منونکی لما د هغه څه معهم چې سره له دوی دی. قل ووایه فلما نو ولې تقتلون وژل تاسې انبیاء الله پیغمبران د الله من قبل تر مخه. ان کنتم که یاست مؤمنین ایمان لرونکي. ولقد جاءکم او یقینا راغلی تاسو ته، ولقد جاءکم موسی او یقینا راغلی تاسو ته موسی بالبینات سره له روښانه دلیلونو. ثم بیا اتخذتم ونیوی تاسو العجل ګیلګی من بعده له وروسته ده وانتم ظالمون او حال دا چې تاسو ظالمان واست. چې کله ورته وویل سي په هغه څه ایمان راوړئ چې الله نازل کړی وایي موږ په هغه څه ایمان راوړو چې پر موږ نازل سوی، او له دې پرته په نور څه کافران کیږي په داسې حال کې چې هغه هم حق دی، د هغه څه رښتیا منونکی دی چې له دوی سره دی. ووایه نو که تاسې ایمان درلودی ولې مو تر دې مخکې د الله پیغمبران وژل؟ او دا هم یقیني خبره ده چې موسی علیه السلام ښکاره معجزې درته راوړي، خو له دې وروسته هم تاسو ګیلګی معبود جوړ کړ، د غوایي بندګي مو شروع کړه په داسې حال کې چې ظالمان واست. وإذ او چې کله اخذنا واخیستله موږ میثاقکم په ښه ژمنه ستاسې، ورفعنا او پورته کړ موږ فوقکم د پاسه ستاسې الطور غر. خذو ونیسئ ما هغه څه آتیناکم چې درکړ موږ بقوة په قوت. واسمعوا او واورئ. قالوا وویل دوی سمعنا واورېدل موږ، وعصینا او بامر مو وکړه. واشربوا او څښل سوی فی قلوبهم په زړونو کې د دوی العجل ګیلګی بکفرهم په سبب د کفر یې. قل ووایه بئس ما بد شی دی یأمرکم چې امر کوي تاسې به په هغه ایمانکم ایمان ستاسې ان کنتم که یاست مؤمنین ایمان لرونکي. هغه وخت هم در په یاد کړئ چې ستاسو څخه مې کلکه وعده واخیستل او د تور غر مې ستاسو د پاسه راپورته کړ، او ومې ویل هغه کتاب په ټینګه د ځانونو لارښود جوړ کړئ چې تاسو ته مې درکړی. دوی وویل وا مو اورېدل خو سرغړونه کوو، او د دوی د کفر په وجه ګیلګي په زړونو کې ځای نیولی و، او د دوی د کفر په وجه ګیلګي په زړونو کې ځای نیولی و. ووایه که تاسو ایمان لرئ نو دا ستاسو ایمان خو په ډیرو بدو شیانو امر درته کړی. دغه 91 نمبر آیت تر 93 پورې دا هم د 90 آیت په څیر د قرآن کریم د منکرینو لخوا د دوی د کفر پلمه ذکر کوي او بیا رد ورکوي. دوی پلمه داسې جوړه کړې چې د الله تعالی دین او کتابونه یې سره ویشلي، او وایي موږ په هغه کتاب ایمان راوړو چې زموږ د قوم پر پیغمبر نازل سوی،
او موږ په قرآن ځکه وایي ایمان نه راوړو چې زموږ د قوم پر پیغمبر نه دی نازل شوی. الله دلته پر دوی 4 ځله رد کړی. اول ویکفرون بما وراءه، یعنی دوی د خپل قوم پر پیغمبر له نازل شوي کتاب پرته له نورو ټولو آسماني کتابونو انکار کوي، په داسې حال کې چې هغه هم حق دی. نو که دوی حق مني خو دا نور آسماني کتابونه هم حق دی، هغه بیا ولې نه مني؟ دویم رد دا چې ولې مو د الله تعالی پیغمبران وژل، یعنی د الله په دین کې د ویش غلطي خو مو کړې، پر هغه سربیره په دې خبره کې هم رښتیا نه وایاست چې موږ پر خپل پیغمبر نازل شوی کتاب منو. ځکه که تاسې یوازې په هغه هم ایمان درلودی نو تاسې پیغمبران ولې وژل؟ دریم رد په 92 نمبر آیت کې په دې ډول دی چې که تاسې یوازې په تورات هم ایمان درلودلی نو ولې مو د ګیلګي عبادت کاوه، سره له دې چې موسی علیه السلام روښانه دلایل درته راوړي وو. له داسې غټ شرک سره تاسې څرنګه د ایمان دعوه کوئ؟ څلورم رد په 93 نمبر آیات کې داسې دی چې تاسو خو تورات هم نه مانه تر څو چې غر در باندې راپورته کېدی. تاسو تورات هم تر هغه وخته نه مانه چې د تور غر در باندې راپورته سو. بیا مو هم تورات تش په خوله ومنه، په عمل کې مو نه دی منلی، ځکه ستاسې په زړونو کې شرک ځای نیولی و. تاسې په خپل هغه نیم ایمانه دعوه کې هم دروغجن یاست چې وایاست موږ خپل د نبي په کتاب ایمان لرو. ځکه که تاسې یوازې په تورات هم ایمان درلودای نو آیا هغه په دغسې بدو کړنو امر درته کوي؟ قل ان كانت لكم الدار الاخره، قل ووایه ان كانت کوي لکم لپاره ستاسې الدار الاخره کور اخرنی عند الله په حکم کې د الله خالصتا ځانګړی من دون الناس لسوا د خلکو. فتمنوا الموت، نو ارمان وکړئ د مرګ، ان کنتم که یاست صادقین رښتیا ویونکي. ولن یتمنوه، او هیڅ نه کوي ارمان دوی د هغه، ابدا تل، بما په وجه د هغه قدمت چې وړاندې کړي ایدیهم لاسونو د دوی. والله علیم، او الله پوره پوه دی بالظالمین په دا ظالمانو. ولتجدنهم، او خامخا به پیدا کړي دوی احرص الناس ډیر حریص تر خلکو، علی حیات پر ژوند، ومن الذین، او تر هغو کسانو هم اشرکو چې شرک یې کړی، یود خوښوي احدهم یو د دوی، لو یعمرو چې کاش کې عمر ورکول سي 1000 سنة 1000 کال، وما هو، او نه دی هغه، بمزحزحه لرې کوونکی ده من العذاب له عذابه، ان یعمر دا چې عمر ورکول سي. والله بصیر، او الله لیدونکی دی بما د هغه یعملون چې کوي دوی. ای پیغمبر دوی ته ووایه که د الله په خوا کې د آخرت کور له خلکو پرته یوازې ستاسو لپاره وي نو مرګ وغواړئ که رښتیا وایاست. دوی چې په خپلو لاسونو کوم څه وړاندې کړي د هغه په وجه به هیڅکله د مرګ غوښتنه ونه کړي، او الله په دې ظالمانو ښه پوه دی. او دوی به تر ټولو خلکو زیات پر ژوند حریصان پیدا کړي، حتی تر مشرکانو هم. هر یو یې دا خوښوي چې کاشکې 1000 کاله عمر ورکول سي، حال دا چې د عمر اوږدوالی یې له عذابه نسي ژغورلی، او الله تعالی د هغه څه ډیر ښه لیدونکی دی چې دوی یې ترسره کوي. دا هم له قرآنه د منکرینو پر پلمو رد دی. په 91 شمېره آیات کې د قرآن کریم د نه منلو لپاره د منحرفینو کتابوالو لخوا
ذکر شوې کلمه دا مطلب له ځان سره لري چې موږ له خپل کتاب سره بل کتاب ځکه نه منو چې بیا زموږ هغه مذهب له منځه ځي چې جنت یوازې د هغه لارویانو ته ځانګړی شوی دی. دا خو په دې 111 آیت کې د همدې سورة بقرې هلته ذکر دی چې وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، او دوی ویلي چې جنت ته بل هیڅوک هیڅکله نشي داخلېدلی پرته له هغه چا چې یا یهودی وي یا نصراني وي. او همدارنګه په سورة مائده 18 آیت کې هم قرآن کریم وایي وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. یهودیانو و نصرانیانو ویلي موږ د الله زامن او ګران دوستان یو. نو دوی دغه دعوه د ځان سره په هغه تیرې دعوې کې ضمناً دا هم درلودله چې موږ د تورات پرته د هغه په څنګ کې بل کتاب نسو منلی، ځکه د بل کتاب په منلو بیا زموږ مذهب له منځه ځي، هغه مذهب چې لارویانو ته جنت ځانګړی شوی دی. دا هسې پلمه ده. نو د تورات خپله غوښتنه دا ده چې نور آسماني کتابونه هم ومنل شي. قرآن دغه پلمه داسې ردوي چې که تاسې په خپلې دغې دعوې کې رښتیا وایاست نو جنت ته د رسېدو لپاره د مباهلې یعنې د دواړو خواو په ګډه د باطل پالو د هلاکت دعا کولو له لارې مرګ وغواړئ. مباهله داسې وي چې دواړې خواوې په ګډه دعا وکړي چې زموږ په دواړو خواو کې چې به هر څوک له حقه انکار کوي یا الله ته یې هلاک کړي. دغسې مسله د قرآن کریم سورة آل عمران په 1 آیت کې ذکر ده. هلته قرآن کریم د عیسی علیه السلام په اړه چې بیان کړی د هغه وروسته وایي فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبین. پیغمبره که له دې بیان یا له دې وروسته چې تا ته علم راغی بیا هم خلکو د عیسی علیه السلام په اړه حجت بازي در سره کوله، حجت وړاندې کوه یا جنجال کوه، نو ورته ووایه چې راسئ موږ خپل زامن هم راغواړو او ستاسو زامن هم، خپل ښځې هم راغواړو او ستاسو ښځې هم، او خپله هم حاضرېږو او تاسو هم حاضروو. بیا الله ته زارۍ شروع کوو او د الله لعنت به پر دروغجنانو وایو. نو دغسې دعا ته مباهله وایي او چې باطل فال په هکله داسې ښرا کوي چې څوک حق پېژني بیا هم نه مني نو الله دې هلاک کړي. نو دوی ته دا ویل شوي چې که تاسو رښتیا وایاست چې جنت ستاسو لپاره ځانګړی دی او په دې مو یقیني پلمه نه کوئ، خپل عوام نه خطا باسئ، نو دغسې مباهلې ته حاضر شئ. او یا د مرګ د ارمان مطلب دا چې د الله په لاره کې شهادت وغواړئ. دا هم په قرآن کریم کې سورة آل عمران 143 آیت کې دا د شهادت غوښتنه هم د مرګ ارمان بلل شوی وی ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون. وایي تاسو مخکې تر دې چې له مرګ سره مخ شئ د مرګ ارمان مو کوئ، د شهادت ارمان مو کوئ، نو دا دی ومولیدئ په داسې حال کې چې ورته کتل مو. دغه آیات د احد له پیښې وروسته نازل شوی او مسلمانانو ته وایي چې تر دې مخکې د بدر د غزا وروسته تاسو د شهادت ارمان درلود او اوس دا ورسره مخ شواست. ورپسې دغه منحرفین کتابوال ننګوي، یعنې چلنج ورکوي چې دوی هیڅکله دې ته نه چمتو کېږي، د مباهلې ته یا د الله په لاره کې شهادت ورکولو ته نه چمتو کېږي، ځکه دوی له یوې خوا په خپل جرم پوهېږي نو په مباهله کې خپل هلاکت ویني، له بلې خوا ژوند ډېر ارزښت ورته لري نو په هیڅ صورت هیڅکله هم نه ترتېرېږي.